اکثره دوستان وایي چې آیا اډسنس لپاره موږ حتما باید ویب سایټ ولرو، موږ باید ویب سایټ جوړ کړو یا موږ باید یوټیوب چینل ولرو، په دې باندې مصرف راځي یا موږ یې نشو کولی چې د ځان لپاره جوړ کړو یا دومره روپۍ نه لرو چې یو چاته یې ورکړو او موږ ته ویب سایټ جوړ کړي او نور چې کوم مصارف راځي ورباندې ډومین هوسټینګ او هغه موږ واخلو. نو ضرور نه ده چې یو چاته تاسې پیسې ورکړئ چې تاسو ته ویب سایټ جوړ کړي. تاسې کولی شئ blogger.com کې ځان ته ویب سایټ جوړ کړئ، فری ویب سایټ. هغې ته هم ګوګل اډسنس مونیټایزیشن اعلانات ورکوي. د هغې لپاره تاسو باید جیمیل اکاونټ ولرئ، جیمیل ایمیل یا جیمیل ولرئ. باید د هغې باندې تاسې کولی شئ ځان ته فری ویب سایټ جوړ کړئ. هغې کې خاص یو څو تیمز دي چې هغه تاسې کولی شئ انسټال کړئ او د اډسنس باندې خپل ویب سایټ مونیټایز کړئ. تاسې باید انګلیسي لیکنې په blogger.com ویب سایټ کې هم باید تاسې انګلیسي لیکنې وکړئ. هغلته پښتو لیکنې نه مني بلکې انګلیسي لیکنې به کوئ. تر 20 پورې باید تاسې لیکنې وکړئ. همدارنګه ستاسې ویب سایټ ته باید کافي اندازه لیدونکي راشي. اوس دلته هم پوښتنه پیدا کېږي چې کافي اندازه یعنی 200 د ورځې په اول مانیټایزیشن لپاره کافي دي. له هغې وروسته کله چې تاسې خپل ویب سایټ مونیټایزیشن لپاره لیږئ نو هغوی یې 2 ورځو کې چک کوي. که چېرته ستاسې ویب سایټ د هغوی د شرایطو مطابق جوړ و نو ستاسې ته ویب سایټ ته اعلانات درکوي او ستاسې ویب سایټ مونیټایز کېږي. چې کله ستاسې ویب سایټ مونیټایز شو له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې دغه خپل آرټیکلز، خپلې لیکنې په فیسبوک کې، په نورو سوشل میډیا کې شیر کړئ د خلکو سره تر څو پورې چې لیدونکي راشي او څومره چې هغه اعلاناتو باندې کلیک کېږي په هماغه اندازه باندې ستاسې انکم زیاتېږي. که چېرته ستاسې هغه لیدونکي د نورو هیوادونو څخه وي، د افغانستان پاکستان څخه نه بلکې د نورو لکه امریکا شوه، UK شو، کاناډا، داسې نور هیوادونو څخه که چېرته لیدونکي راشي نو ستاسې CPC به لوړېږي. CPC څه ته ویل کېږي؟ کاسټ پر کلیک. یو اعلان باندې چې کله کلیک کېږي کیدای شي په امریکا کې $2 په یو کلیک باندې تاسو ته درکړي، خو په افغانستان کې یو کلیک سره $0.01 کیدای شي تاسو ته درکړي. نو څومره چې ستاسې لیدونکي د هغې ځای نه وي په هماغه اندازه به ستاسې انکم هم ورسره زیاتېږي. دغه انکم تاسو ته بیا د اډسنس اکاونټ کې جمع کېږي. دې په اړه باندې مخکې هم ما تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده، تاسې کولی شئ هغه هم وګورئ. اوس وختونو کې افغانستان ته هغه انکم ستاسې اډسنس اکاونټ ته راځي خو ولې بانک اکاونټ ته نشي راتللی ځکه چې دغه مشکلات راغلي دي. نو که چېرته تاسې غواړئ چې انکم مو هره میاشت کې بانک اکاونټ ته راشي، کوشش وکړئ چې بل هیواد کې، ګاونډي هیوادونو کې یا هغه هیوادونو کې چې ستاسې ملګری وي یا ورور ولرئ چې هر څوک ولرئ هغوی ته ووایئ چې اډسنس اکاونټ تاسو ته جوړ کړي او خپل ویب سایټ blogger.com کې چې تاسو جوړ کړی ده په خپل نوم باندې هغه هلته ورسره واچولی شئ. نو چې هره میاشت تاسو انکم جمع کېږي هغه به اډسنس اکاونټ څخه د هغوی بانک اکاونټ ته جمع کېږي او بیا کولی شي هغوی تاسو ته راولېږي. نو که چېرته د blogger.com په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ نو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله تاسو ته جواب درکوم. او که د اډسنس په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کول غواړئ د یولرنا پښتو یوټیوب چینل ته لاړ شئ، انشاءالله هلته تاسو ته کافي اندازه معلومات ترلاسه کولی شئ.